بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن در سره ډیر د خفګان یو خبر شریکوم. خپل پلار خپل لور د ورځې ماشومه ولی قتل کړه. دوستانو ټول خبر دی چې میاوالی سیمه کې پلار خپل د ورځو ماشومه قتل کړې ده. لا معلومه نه ده چې ماشومه یې ولی او پس قتل کړې ده، خو زمون په معاشره کې لور ته ډیر سپک قتل کیږي. خو دوستانو مونږ ډیر ناپوهه خلک یو، ځکه لور د خدای نعمت دی او لور ډیره عجزه وي. د زوی په پیدا کولو خوشحالیږي او لور ته خفه وي، خو اخره کې هم دا زوی بیا را پاسي او خپل پلار وژني. د نور څه نه وي، دا هم د لور د زړه ازار وي، ځکه لور ته په خپله معاشره کې مونږ ډیره په ټیټه سترګو ګورو. دوستانو که وکتلی شي نو لور ډیره برکتي هم وي، خو بعضې بدبخته انسانان چې دي نو هغه په دې نه پوهیږي. اوس د جاهله داسې کار کړی چې کم کار زناور هم نشي کولی، او د دوی په باره کې فاینل نه ده، خو داسې خبر راغلی دی چې دا د ولنې ماشومه وه او ده غوښته چې زما د زوی وشي، خو دا خو د الله پاک ورکړه ده، چا له زوی او چا له لور. نو تاسو د دې جاهل پلار باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټس کې ولیکئ. تر د بلې ویډیو پورې اوس راکې ماته اجازت. چرته چې اوسئ ښاد اوسئ، اباد اوسئ، بریالي اوسئ. موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.